سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال اوسئ. نن د بریا او رازونو اخري پوړۍ ته رارسېدلي یو. اوومه راز. تیر شپږ رازونه د افغان کتابخور په یوټیوب، فیسبوک، انسټاګرام چینل کې در سره چې لینک یې لاندې ذکر شوی دی کتلی شئ. موږ ویلي وو چې د بریا لپاره هڅه، تګلاره جوړول، ایډیال ټاکل، کړنلاره جوړول، دا هر څه یو بیل بحث دی. ولې اووم او آخري برخه هغه متمرکز کېدل دي. کله چې موږ راځو یو هدف لیکو، لوی پلانونه جوړوو، نو په هغې باندې باید متمرکز پاتې شو. ورو ورو قدمونه واخلو، خو باید قدم واخلو. هدف مو باید معلوم وي چې موږ باید تر دغه ځای پورې ورسېږو، یعنې دغه ته لاړ شو. هغه که موږ د هرې زاویې نه مطالعه کوو، که مطالعه ډېره کوو لږه کوو، هغه وخت ټاکل مهم دی او خپل هدف باندې متمرکز کېدل مهم دي. نو په خپل هدف باندې تل تمرکز وکړئ. فکر مو په هغه حالات کې راجمع کړئ. کله چې تاسې درس وایئ، ځان لپاره محیط داسې جوړ کړئ چې تاسې دې ته وهڅوي چې په درس باندې متمرکز شئ. تاسې دې ته وهڅوي چې راتلونکي برنامې مو یاد ته راشي او ووایئ چې زه باید دغه ته ورسېږم، د دغه ورځې لپاره باید دا کار وکړم. نو مهمه ده چې تاسې په خپل هدف باندې متمرکز پاتې شئ. هڅه وکړئ، کړنلاره وټاکئ، ایډیال وټاکئ، هدف وټاکئ او په ځان کار وکړئ. حتما بریا ستاسې ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.